د دریڅه یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې ستاسو په چوپړ کې یم. دا ځل به درته د ژوند ناویل شوي رازونه کتاب درته وړاندې کړم. کتاب ما حسیب نورمل ژباړلی دی چې تر ډېره لنډې او په زړه پورې جملې دي. هیله ده چې په خپلوار سره به د دې کتاب ټولې برخې راسره واورئ. پرېږدئ چې خلک مو په خپله وپېژني. د دیندارۍ او ایمان په اړه مو نورو ته څه مه وایئ. بسنه کوي چې له نوراني څېرو څخه مو هر څه احساس شي. د عقیدې په اړه مو نورو ته څه مه وایئ. پرېږدئ چې خلک مو صداقت او رښتینولي وګوري. د عبادت په اړه مو نورو ته څه مه وایئ. پرېږدئ چې خلک مو د سترګو نور وویني. د اخلاقو په اړه مو نورو ته څه مه وایئ. پرېږدئ چې خلک مو له نورو سره ښه چلند وګوري. د ژمنتیا او وفادارۍ په اړه مو خلکو ته څه مه وایئ. پرېږدئ چې خلک مو د هغو کسانو پر شونډو مسکا وګوري چې له تاسو سره مینه لري. څه یو او څه غواړو. موږ تل د غوره اشخاصو او شیانو په لټه کې یو، خو دا مو هیره کړې ده چې موږ هم باید غوره او ښه واوسو. مینه وکړئ. له هغو خلکو سره مینه وکړئ چې خوشحالي درکوي، خو له هغو خلکو سره بیخي ډېره چې له تاسو پرته خوشحاله نشي اوسېدلی. بریا د سلګونو ملګرو موندل بریا نه ده، بلکې بریا د داسې ملګرو په موندلو کې ده چې سلګونه دې پر وړاندې ولاړ وي، خدای ستا ملاتړ کوي. د خلکو احساسات مه ټپي کوئ. هیڅکله د چا پر احساساتو لوبې مه کوئ. ښایي لوبه وګټئ، خو هغوی به د تل لپاره له لاسه ورکړئ. هغه چې تاسو ته وخت درکوي. که یو څوک ستاسې لیدو ته ډېر وخت درکوي، دا فکر مه کوئ چې هغوی هیڅ کار نه لري، بلکې هغوی له تاسو پرته بل څوک نه لري. اړیکې. ځینې وخت باید له خلکو سره اړیکې پرې کړئ، له دې امله نه چې تاسو یې پروا نه لرئ، بلکې له دې امله چې هغوی مو پروا نه لري. یوازیتوب. یوازیتوب له بدو ملګرو ښه دی، او ښه ملګري بیا تر یوازیتوب غوره دي. ډاډ. په یاد ولرئ، ونه د خپلو ریښو پر ډاډ پورته خیږي. د وخت محکمه. کله چې د وخت په محکمو کې عدالت او انصاف ونه مومئ، نو دوسیه مو وتړئ او هغې محکمې ته پناه یوسئ چیرته چې یوازې خدای جل جلاله قاضي دی. ګل. د هر ګل ترڅنګ اغزي وي. خبرې. ځینې خبرې روغ زړونه ماتوي، ځینې خبرې بیا مات زړونه رغوي. صادق خلک. صادق او ښکلي خلک معمولا ساده او عاجز خلک وي. ښه او بد. دوه شیان د تل لپاره هیر کړئ. لومړی د خلکو بد چې در رسولی دي، او دویم خپل ښه چې له خلکو سره مو کړي دي. خلکو ته ګیلې او شکایت مه کوئ. هیڅ چاته مو د ستونزو په اړه مه وایئ. 20 سلنه خلک مو د ستونزو هیڅ پروا نه لري، او 80 سلنه خلک مو بیا پر ستونزو خوشحاله کیږي. تېروتنه. تېروتنه یعنې تجربه. خو پام وي چې کله مو یوه تېروتنه ټول ژوند هم له خاورو سره خاورې کولی شي. د بریالیتوب فورمول. بریالیتوب یو مشخص فورمول لري. 1 سلنه استعداد، وړتیا او بخت، 99 سلنه هڅه، زیار او کوښښ. د توپ په څیر اوسئ. که ژوند کول غواړئ نو د توپ په څیر اوسئ. که ژوند کول غواړئ نو د توپ په څیر اوسئ. لیدلی به مو وي توپ چې څومره کلک پر ځمکه ولویږي، هغومره لوړ ټوپ وهي. ژبه. ژبه هډوکي نه لري، خو دومره زوروره ده چې په یوه ورځ کې سلګونه زړونه ماتولی شي. انسان. انسان د عکس په څیر دی. څومره یې چې لویوي، نو هغومره خپل کیفیت له لاسه ورکوي. سکوت. سکوت هغه ژبه ده چې ډېر کم خلک پرې پوهیږي. باران. باران پر ټولو یو شان اوري، خو هغه څوک لمدوي چې ځان نه پټوي. بېمینې ژوند. بېمینې ژوند داسې دی لکه بې بارانه دښته. مینه. مینه هیڅ نه غواړي، یوازې 2 کسان غواړي چې یو بل درک کړي. تکیه کلام. د ځینو خلکو خبرې یوازې تکیه کلام وي، پر هغو ډېره تکیه مه کوئ. بدې خبرې. په ژوند کې به تر ټولو بدې خبرې له هغو کسانو واورئ چې هیڅ ترې د بدو خبرو تمه نه لرئ. خلاقیت. خلاقیت د خدای جل جلاله ډالۍ ده، خو له خلاقیته استفاده بیا خدای جل جلاله ته ډالۍ ده. قضاوت او تجربه. ښه قضاوت له تجربې او تجربه له بد قضاوته رامنځته کیږي. له خلکو سره په ژوند ښه وکړئ.
تر مرګ وروسته د یو چا په قبر تر اوښکو تویولو غوره دا ده چې په ژوند ورسره نیک چلند او اخلاق وکړئ. هنر د یو بل موندل هنر نه دی، هنر دا دی چې یو بل ورک نه کړئ. ژوند کیسه ده، ژوند د غره کیسه ده. څه چې وایي په لږ ځنډ یې بیرته اورئ. د نیکۍ نارې ووهئ چې د نیکۍ نارې واورئ. مینه عطر دی، مینه پیسې نه دي چې سپما شي. مینه عطر دی چې له بویه یې باید ټول خوند واخلي. د انسان شتمني، مینه د انسان لویه شتمني ده. د زړه دروازې مو د ښېګڼو پر مخ پرانیزئ څو په نړۍ کې تاسو تر ټولو ستر شتمن شئ. تیر هیر کړئ، تیر هیر کړئ، هغه یو لنډ درس و، نه ټول ژوند. واټن د زړونو ترمنځ واټن مهم نه دی، خو چې زړونه یو بل ته وفادار وي. پرون، نن او سبا، وخت د چا انتظار نه کوي. دا مه هېروئ چې پرون تاریخ دی، نن ډالۍ ده او سبا ماما. صبر، هیله او توکل. صبر ټینګ ایمان دی، هیله ستر عبادت دی او پر خدای توکل ستره هوساینه ده. د ژوند ناوړه دود، د ژوند تر ټولو ناوړه دود دا دی چې له چا سره مینه لرې هغه له تا سره مینه نه لري. هغه چې له تا سره مینه لري ته ورسره مینه نه لري، او چې دواړه مینه ولري یو بل ته نه رسیږي. خلکو ته خوښي ورکړئ، تل د خلکو د خوښۍ لامل شئ، نه شریک. تل د خلکو د غم شریک شئ، نه د غم لامل. مینه، آن که له خدای سره مینه لرئ نو باید ویې پېژنئ چې څوک دی. ښه ژوند، ښه ژوند په 2 جملو کې خلاصه کولی شو: له ښو شوبو خوند اخیستل او پر بدو صبر کول. سالمه اړیکه، مینه درسره لرم، مننه او بخښنه غواړم. دا هغه جادویي کلمې دي چې په هره سالمه اړیکه کې ډېرې اورېدل کیږي. حرکت، که پورته حرکت نشي کولی نو لږ تر لږه هغه مړه خوشه چې پر الوېدو خلکو ته د انګېزې سبب شي. کار او خوراک، هره ټولنه 2 برخې لري. لومړی برخه هغه خلک دي چې خوراک کوي، کار نه. دوهمه برخه هغه خلک دي چې کار کوي، خوراک نه. هڅه، ماتې او مینه. له خدای نه تل په هڅه کې توفیق، په ماتې کې صبر، په مینه کې صداقت وغواړه. محرومیتونه، محرومیتونه دي چې استعدادونه غوړوي. مینه او نفرت، مینه حکمت ده او نفرت حماقت دی. خلک، 2 ډلې خلک دي چې له تا سره اړیکې پالي او باید ترمنځ یې توپیر وشي. یوه ډله خلک دي چې وزګار شي ستا لیدو ته راځي، بله ډله ځان وزګاروي چې ستا لیدو ته راشي. تمه او هڅه، ښه څیزونه د هغو کسانو په تمه وي چې تمه یې لري، خو تر ټولو ښه څیزونه بیا د هغو کسانو په برخه وي چې د لاسته راوړلو لپاره یې پوره هڅه او زیار کوي. د زړه درد، د زړه درد مو هغه چاته ووایي چې 2 شیان لري: لومړی زړه او دویم درد. خپله لار، نوم مو پلار او د کورنۍ نوم مو نیکه درته ټاکلی. اوس تاسو وار دی چې خپله لار په خپله وټاکئ. فرهنګ یعنې پر دې پوهېدل چې د انسان وجود 2 برخې لري. لومړی برخه هغه ده چې خدای ورکړې، د بنده انتخاب پکې نشته او باید مسخره نشي. دویمه برخه یې بیا هغه ده چې ټول یې خپل انتخاب دی او په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. اندېښنه کوچني شي ته لوی سیوری ورکوي. عذاب، هغوی چې پوهیږي په خپل عذاب ګالي او هغوی چې نه پوهیږي نورو ته عذاب ورکوي. بد خلک، هغه خلک ډېر بد دي چې له ویرې د نورو خلکو احترام کوي، نه له مینې او محبته. هغه چې نه لیدل کیږي، د کب ژړا، د لیوه خوب، د باز سکوت او د انسان باطل هیڅکله نه لیدل کیږي. قیمتي ډالۍ، وخت تر ټولو قیمتي څیز دی. څوک چې ستاسو لیدو ته وخت ورکوي پوه شئ چې تر ټولو قیمتي څیز یې درته ډالۍ کړی دی. چانس، د شتمن کېدو لپاره باید ښه چانس ولرئ، خو په یاد ولرئ څومره چې ډېره هڅه کوئ هغومره ښه چانسونه موندلی شئ. سیاست او صداقت، د سیاست پر وړاندې صداقت سادګي ده او د صداقت پر وړاندې سیاست بیا خیانت دی. زیان، خلک له هغو کسانو ډېر زیان ویني چې تل وایي نه بابا زه یې پیژنم هغه بد څوک نه دی. نیکمرغه خلک په ژوند کې ښه شیان نه لري بلکې له ژونده ښه درک لري. ژړا او خندا، په نړۍ کې تر ټولو غوره جوړه د خندا او ژړا ده. دوی ډېر لږ یو ځای کیږي، خو کله چې یو ځای شي هغه وخت تر ټولو غوره او خوندورې شیبې وي. ژوند سخت نه دی، غم یې سختوي. زړونه تنګ نه دي، انتظار یې تنګوي.
مینه بده نه ده، دروغ او دوکه یې بدناموي او زړونه کاڼي نه دي، ستونزې یې کلکوي. ناپوهي تر هغې پوهې چې ستاسو د ناراحتۍ او اندېښنې سبب کیږي، ناپوهي سل ځله غوره ده. ښکاره او پټې اوښکې، هغه اوښکې چې نه لیدل کیږي تر هغو اوښکو چې لیدل کیږي ډېرې ترخې دي، ځکه هغه اوښکې چې لیدل کیږي ښایي د پاکولو لپاره یې څوک پیدا شي، خو هغه اوښکې چې نه لیدل کیږي ښایي هیڅ غمخور ونه لري. پیښه، هره پیښه 3 ځلې رامنځته کیږي. لومړی ځل په زړه کې کله چې وغواړئ، دویم ځل په ذهن کې کله چې نقشه رسموئ، دریم او آخري ځل په ژوند کې کله چې د لاسته راوړلو هڅه کوئ. کینه داسې ده لکه په دغه نیت د زهرو خوراک چې دښمنان دې ووژنې. دردونکې ده، دا ډېره دردونکې ده چې علاقه عادت باور خاطره او خاطره درد شي. خوږې شیبې، هغه تر ټولو خوږې شیبې دي چې مور او پلار دې خاندي او پوهیږي چې د خندا او خوشحالۍ لامل یې ته یې. خوشحالي، ټول خلک په خوشحالۍ پسې منډې وهي، خو دوی په دې نه دي خبر چې خوشحالي په دوی پسې منډې وهي. مهرباني، ونې هیڅ کله مرغانو ته له پناه ورکولو انکار نه دی کړی. تاسو هم مهربانه اوسئ، مهرباني ګران کار نه دی. د بریا قوانین، بریا 2 قوانین لري. لومړی هیڅ کله مه تسلیمیږئ، دویم هیڅ کله لومړی قانون مه هیروئ. ښه انسان ښکلې څېره زړیږي، ښه وجود ښه نه پاتې کیږي، خو یو ښه انسان کیدای شي تل ښه واوسي. مسکا له سړي ستونزې او غمونه هیروي. څومره ښه دي هغه انسانان چې له خلکو غمونه او ستونزې هیروي. مینه رومانتیک کیدلو، پر یو چا زړه بایللو او له یو چا سره لاس په لاس قدم وهلو ته نه وایي. مینه دا ده چې تر وروستی سلګۍ د هغه چا زړه وساتي چې خوښیږي دی. افکار، که مینېږئ نو د خلکو په چلند مه مینېږئ. د انسان حالت کله ښه وي او کله بد، له همدې امله یې چلند هم له حالت څخه اغېزمن وي. مینه له افکارو سره ښه ده چې هیڅکله نه بدلیږي. د دریڅه یوټیوب چینل اوریدونکو، دا وه د نن ورځې د ژوند ناویل شوي رازونه کتاب لومړۍ برخه چې درته مې وړاندې کړه. تر بیا چې د همدې کتاب له 2مې برخې سره ستاسو چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت.